ورځ د ښکلي پېښور په ښار کې لکه ماشوم او تر ګرځېدم، هر یو انسان و په څه کار کې مشغول. زه هم وتلی د څه کار په غرض وم روان د خپل منزل په لوري، چې ناګهانه په ځای ودرېدمه، د چا زبېرګي زما تر غوږه راغی. ما چې په شا ورپسې وکتل نو په یو سپین ږیري مې نظر پرېوته، په ټیټه ملا یې یو بوجۍ پرته وه. زه ورنږدې شوم، ورته ومې ویل دا بوجۍ راکړه، دا به زه یوسمه. ما ترې بوجۍ د اوږې واخیستله، بیا مې ترې غلی یو تپوس وکړ، ولې کاکا بچي دې نشته دی څه؟ چې زما خبره واورېدله، له ډېره سوخته یې په وچو شونډو یوه نرۍ غوندې مسکا خوره شوه. ویل یې شته دی خو په نشي صاحب دی. چې زما خبره واورېدله، له ډېره سوخته یې په وچو شونډو یوه نرۍ غوندې مسکا خوره شوه. ویل یې شته دی خو په نشي صاحب دی. ما ورته ویې ولې معذوره دي څه؟ ویل یې نه معذوره نه دي بچې، خو که معذوره وې نو هم به ښه وه. ما ورته ویې کاکا زه پوهه نه شوم، ما ته صفا خبره وکړه. ویې بچیه زما 6 بچي دي، 3 مېلوریانې دي او 3 زامن دي. مشرې زوی رانه د ښځې لمسون داسې له سترګو پناه کړی دی چې لکه یعقوب نه چې یوسف ورکو. دویم په پردو حجرو کې شپې تېروي. دریم د پوډرو په نشه کې ډوب وي. خویندې یې پیغلې دي، په کور ناستې دي. مور یې ناروغه ده، په کټ پرته ده. زما د ملا هډوکي ټول خوږېږي. بچي یې داسې بدقسمته یو چې د خویندو څوک غوښتو له راشي، د ګاونډیانو نه پوښتنه وکړي زمونږ په کور کې اوبه هم ونڅکي. خلک وایي دا د لوپرانو کور دی، څوک وایي دا د پوډریانو کور دی. دې پېغورونو مې ملا ټیټه کړله، مور یې هم دې غمونو وخوړله. زه په خپل ژوند دومره ستومانه یمه، څو ځل مې نیت د خودکشۍ کړی دی، خو پېغلې لوڼو راته سوال کړی دی بابا چې ته دې مونږه چاته پرېږدې. په سپینه ږیره کې یې اوښکې داسې لکه وښو کې وي اوبه روانې، لکه مالوچ چې په اوبو لامده شي. هغه بوجۍ له ما نه واخیستله، بره یې خوله اسمان ته ونیوله. ویل یې خدایه څه ګناه مې کړې چې شته اولاد کې بې اولاده یمه، چې شته اولاد کې بې اولاده یمه. ډېر ښه.